درنو قدرمنو عزتمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې روغ او جوړ وي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته خپله رضا را په برخه کړي. امین یا رب العالمین. درنو قدرمنو لیدونکو همدا شیبه له پښتو تلویزیون د الفتا خپرونه په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ. کولی شئ همدا شیبه را سره په اړیکه کې شئ، خپله پوښتنه را سره مطرح کړئ. تاسو دې الله جل آباد لري، هر چیرې چې یاست کور مو ودان او سرلوړي اوسېږئ. ښه درنو قدرمنو لیدونکو، دا چې تر څو پورې تاسو را سره په اړیکه کېږئ او خپله پوښتنه را سره مطرح کوئ، نو راځو د یو څو دوستانو قدرمنو لیدونکو پوښتنې راخلو. هغه چې د برېښنالیک له لارې موږ ته رالیږلي دي، نو د هغوی پوښتنې به ورته ځواب کو تر څو پورې د هغوی دا پوښتنې هم چې ډېر تیراژ ته رسېدلي دي او ډېرې زیاتې دي یو څه راکمې شي. ښه یو محترم ورور حاجي صاحب عزت پوښتنه رالیږلې ده او پس له ډېرو سلامونو نه دی وایي چې په لونګیو کې چې زموږ افغانانې معمولا دود لري، تړي کومې لونګۍ ښې دي او کومې سنت په طریقې باندې برابرې دي. محترم وروره، لونګۍ بس ټولې لونګۍ دي. خبره دا ده چې په ټولو شیونو کې نیت د سړي برابر وي، عند الله وي، د خدای جل جلاله د رضا دپاره وي او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د سنت د مراعاتولو په خاطر باندې وي. هو ډېر خلک شته چې لونګۍ یې له سر تاو کړي دي، خو هغه اجر او ثواب چې په لونګۍ کې ده هغه د هغه په سر باندې چې کومه لونګۍ وي هغه نه وي په باندې مرتبه، ځکه چې د موږ ډېر خلک لونګۍ چې په سر کوي د رواج له مخې نه یې په سر کوي. هو خیر ده، ښه رواج ده، ښه طریقه ده، ښه عمل ده، خو شرط ده چې سړي نیت پکې سنت عمل وي او د سړي پکې رضا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اطاعت او متابعت پکې وي. نو مهمه خبره دا ده چې دا پکې موجود وي. اما که اطاعت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم پکې موجود نه وي او بعضې خلک یې د ښکلا دپاره په سر کوي، نو صحیح ده، پې باندې ښکلی او ښایسته به ښکارېږي، خدای دې ورته ښه کړي، خو هغه ثواب چې پې باندې مرتب کېږي نو هغه ثواب بیا پکې نشته ده. ښه تاسو دې درانه اوسېږئ، قدرمن اوسېږئ. نو راځو بله پوښتنه انشاءالله تعالی راخلو او دا چې تر څو تاسو را سره په اړیکه کېږئ دغه پوښتنې به راخلو او هغوی ته به هم ځواب. نو بعضې پوښتنې داسې دي چې زموږ درانه لیدونکي ښایي په دې خبره موږ سره مخکې هم پوهېدلي وي چې داسې پوښتنې کله کله راولېږل شي چې هغه بیا ځواب یې سړی نه شي ویلی، ځکه چې موږ دې خپرونو ته ډېرې کورنۍ هم ناستې دي. نو تاسو کوښښ کوئ چې له موږ سره داسې پوښتنې مطرح کوئ چې دا بعضې میډیاو یا رسنیو یا تلویزیونونه هغه به نه ترېنه جوړوو، فلم به نه ترېنه جوړوو چې هلته خور هم ناسته وي، مور هم ناسته وي او بعضې هغه مزخرف فلمونه ګوري. نو دا اسلامي خپرونه ده او دیني خپرونه ده، د ټول حق ده چې ټول څه پکې زده کړي. نو کوښښ کوئ چې له موږ سره داسې پوښتنې مطرح کوئ چې هغه اسلامي رنګ ولري او د هغه مشکل ایجاد نه کړي موږ او تاسو ته او خلکو ته، او بیا خدای مه کړه چې موږ له داسې ستونزې سره مخ نه سو چې دا قدرمن لیدونکي بیا نه شي کولی چې له موږ سره په اړیکه کې شي، ځکه هر څوک عار لري او هر څوک یوه ستونزه لري چې خدای مه کړه ورسره مخ نه شي. ښه دا اړیکه به راواخلو، بیا به دا بله پوښتنه راخلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم مولوی صاحب. جوړ په خیر. څوک له کوم ځای؟ عبدالواحد شیرخان بندر. عبدالواحد کوم ځای نه؟ ښه شیرخان بندر نه. مهرباني دا د مولوی صاحب چې لمونځ وکړې بعد هغه د پایات پر لمونځ دیږي نو دا څنګه کېږي؟ څنګه ده وروره؟ که پوه نه شوم. دا لمونځ چې دې وکړی چې لمونځ دې وکړې بیا
چې فکر دې نه وي پر لمن دې وینه وي بعد لمانځنه دې ولیدل دا وینه دا ملنځ څنګه کېږي الو پوه شوم بله پوښتنه لرې بله پوښتنه دا ده یو سړي ته چې سلام وکړي واله یې نه کړي دا څنګه کېږي ښه چاته چې سلام وکړي و ښه بله پوښتنه لرې بله پوښتنه نه لرم خدای په امان په مخه دې ګلونه عزتمند شي خیر شي ښه تاسې سره ښه نو محترم ورور یوه پوښتنه را لېږلې ده چې وایي چې اسلامي کتابونو ته سپکاوی څنګه ده او درناوی څنګه نو به ورور تا خپله پوښتنه په خپله ځواب کړی ده سپکاوی ده او درناوی ده نو که په دې نیت باندې درناوی وي چې د الله جل جلاله معزز کتاب ده د خدای جل جلاله خالق کلام ده نو درناوی یې پکار ده د قرآن کریم درناوی یو دا معنا نه ده چې لکه دا موږ تاسې خلک یې کوو چې شپږ قسمه ټوټو کې تاو کړي یو قسم رختې ورکړي وي د دې رخ کې وي دوه ګټې دي یو د قرآن شریف به تاو کوي یو هم ثواب یې پکې بل د دې موږ د تنظیم بیراغ ده که نه نو دواړه ګټې به نه پکې کوي او بیا بعضې هغه نالوستې زړې میندې چې د هغوی رښتیا هم چې ډېره مینه لري او ډېر شوق لري چې قرآن کریم سره دومره محبت وکړي چې هغه په ډېر ټوټو کې تاو کړي خو د قرآن کریم مینه او محبت دا نه ده چې سړی په ټوټو کې تاو کړي پکار دا ده چې سړی قرآن کریم زده کړي یاد یې کړي او عمل ورباندې وکړي مخکې ما دا خبر ته کړې وه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چا پوښتنه وکړه چې ولې تا دومره کم قرآن کریم یادوي هغه وایي 14 سپارې قرآن یادوي هغه ورته ځکه چې په همدغو 14 سپارو باندې مې تر اوسه عمل کړی ده نور لا راته پاتې ده نو موږ تاسې خدای توفیق راکړي چې زده کړه وکړو او د زده کړې لپاره ډېرې اسانتیاوې دي او یو ښه لاره یې دا ده چې سړی که په ورځ کې یو ټکی زده کړي اوس ډېرې سپین ږیري دي موږ دي ډېر ځوانان موږ شته او د نن سبا زمانې ځوانان څه دي دومره سپین سترګي خلک پکې شته چې په مانځه باندې به ولاړ او دی بعد اخوا دېخوا کېږي بس لکه واړو پشنګوري نه وي همالته به ګرځي را ګرځي هېڅ حیا بعضې خلکو کې نه وي او مانځه ته نه ځي ولې اودس مې نشته ولې کار مې ده نو په دې باندې سړی نه خلاصېږي دا دنیا کارونه دي تاسو وګورئ دنیا دغه ټول ژوند همدغه ده سهار څه دغه د بېګا څه اوس بېګا څه چې تر ډېره وخته پورې تکړه یې ویښي یې چې هغه فلمونه مو ګورئ چې هغه ګانې بجانې هم پکې اوري خو تر 11 د 12 د تر بیا به ویده کېږي ګیسې راجګېږي بیا ژړمر راختلی بختور به مونځ کړی کم بخته راته مزې کوي ایله بېله تکلیف نه خلاص ته برش ووایي کریم ووایي راته به سره وځي په سر باندې هم لاس کش کړي د ویښتان هم شکر دی نن سبا یې زمانې د ځوانانو ښه دي یا لوند لاس او یا لږ لږ داسې غوړه مو سره استعمال کړه او ماشین که راواخلې ګیرو برېڅې ورښیي نو لاله ټولو ښایسته ښکاري نو داسې کول نه دي په کار نو د آخرت طرف ته هم متوجه کېدل په کار دي چې د دې داسې مثال ده لکه یو څوک چې په اول سیم کې هغه په اول سیم کې یعنې په لومړي ټولګي کې په دې خاطر خواري کوي مور او پلار استاد ورته وایي ښوونکی چې بیا به په دویم کې درته اسانتیا وي په اول کې خواري پې کوي بیا په دویم کې ښیي دویم کې بیا خواري کوي دریم ته ځي دریم ته خواري کوي څلورم ته بالاخره 12 ټولګي ته ځي اخر یا نیمه زده کړو ته ځي یا پوهنتون ته ځي او یا یو خواته بیا نورې ماسټرۍ هم پسې اخلي دکتراوې هم پسې اخلي نو دا په څه خاطر باندې چې د آینده دپاره درته په کار شي اوس موږ او تاسې له دې زندګي نه یو خواته یو بله زندګي هم لرو چې هغه د موږ او تاسو آینده ده دا معنی چې نه تمامېدونکی ژوند ده موږ او تاسې چې به د دنیا کې په کومه ځمکه باندې استوګنه کوو اوسېږو پې دا اصل کې د موږ تاسې وطن نه ده د دې داسې مثال ده لکه موږ تاسې په دار هجرت کې وخت تېر کړی ده نو په هجرت کې به خلکو وړې وړې کوټې جوړې کړې وې داسې خیمې غوندې به وې هر چاته به داسې ویلې چې دا کور خو یې لږ سم جوړ کړو ملګری لږ رنګ ور وایي نه ناسې ځو وطن ته که خدای کول خپل وطن ته به ځو نو 30 کاله 40 کاله په خلکو باندې په همدې تمه کې تېر شو په ګرمي کې یې تېره کړلې په یخني کې یې تېره کړلې خو هغه 30 کاله بعد ایله وطن ته بعضې راغله او بعضې خو تر اوسه پورې هم نه دي راغلي نو موږ او تاسې هم باید په دنیا کې چې کوم ژوند کوو باید داسې ژوند وکړو چې د آخرت لپاره یې وکړو د آخرت لپاره موږ له ځان سره توښه وړې وي او آخرت پې باندې خراب نه کړو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام مولوي صاحب محترمه
سلام او نیکی هیلې مو منئ. مهرباني خدای مو خوشحال که. څوک له کوم دي؟ محمد یوسف یم د پکتیکا نه خبرې کوم مولوي صاحب. څوک وروره؟ محمد یوسف. محمد یوسف وایه. ښه مهرباني. مولوي صاحب محترم، پوښتنه مې دا ده کوم سړی چې د سهار لمونځ کوي او د سهار د لمانځه نه وروسته خوب کوي، آیا دا جایز ده که ناجایز ده؟ بله پوښتنه لرې وروره؟ مولوي صاحب محترم مننه، همدغه پوښتنه مې وه. خدای مو خوشحال کوي. ژوندي اوسئ، وخت مو دایم مشغول بخښنه غواړم. مننه قدرمن صاحب، الله خوشحال که. السلام علیکم. عبدالواحد صاحب محترم له شیرخان بندر نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه یې داسې کړې وه، ویل مونږ چې یو څوک وکړي نو بیا یې په کالیو وینه ولیدل شي څنګه شوه؟ محترم وروره، وینه چې کله د سړي په بدن باندې یعنې په کالی باندې ولیدلی شي، دی په باندې خبر نه وي، بلا شکه چې د نجاست ده. ښه د تقوا خبره دا ده که یو څوک د ډیر دیانت له مخې نه د ډیر ایماندارۍ له مخې نه مونځ راګرځوي، البته چې تنها یې کړی وي. که په امام پسې کړی نو مونځ یې شوی ده، اما که د چا مونځ تنها ګزار و، تنها یې خپل مونځ کړی و، نو د تقوا خبره دا ده چې دی دا ځای پاک کړي، نجاست لرې کړي او مونځ راوګرځوي. ځکه الله جل جلاله فرمایي چې خذو زینتکم کل مسجد، تاسو خپل ښایست مراعات کوئ او خپله ښکلا مراعات کوئ، خپله پاکي مراعات کوئ د هر مانځه لپاره یا هر جمعات ته چې ځئ یا هر د خدای جل جلاله د عبادت لپاره هر کله چې ځئ، نو ښه خبره ده. اما مونځ شوی ده، ستونزه نه لري، نو بیا په کار دا ده چې دی خپل خو دلته بیا اندازې دي چې په کومه اندازه باندې د ورغوي له اندازې نه کم، یعنې دا معنی چې نن سبا هغه فلزي یا د وسپنې پنځګون چې ورته وایي هغه ترنه جوړېږي، دغومره اندازې ته رسېدلی کله دې نه کم دی، کله دې نه کم ستونزه نشته، کله دې نه زیات وي بیا به نو مونځ خامخا راګرځوي، ځکه بیا دا نجاست خفیفه نه راځي، غلیظه راځي، یعنې ډېر ده حکم یې د غلیظه راځي، نو بیا به یې راګرځي. اما که کم وي متوجه شو نو بیا به څه کوي. او بله مسله دا ده چې کله کله داسې هم پېښېږي چې د سړي لاس وینې وي، دی پې باندې خبر نه وي، یا یې پښه وینې وي، دی په خبر نه وي، نو په دغسې حالت کې به څه کوي؟ په داسې حالت کې به خامخا مونځ راګرځوي. ولې؟ ځکه چې شریعت وایي چې الحاق کله وینه وکړي له یو ځای نه بل ځای ته، مازې فرضاً د نوک لاندې ځای سوروی ده، هغه خوږ شوی ده، لاندې لږ وینه راغلی ده، چې دومره پوهېږي چې سوروالی لري، خو له خپل موضع اصلي نه له ځای اصلي نه یې بل طرف ته میلان کړی ده، حرکت یې کړی ده، نو اودس یې بلا شکه مات ده. که په امام پسې دې هم مونځ کړی راګرځوي، که تنها دې کړی هم راګرځوي. اما که دغسې په کالی باندې